سمسور دی پرات لو سټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت پورې باران رسول الله باران رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پښتونیار ملنګ سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي دي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زما پلار د 80 کلو و او د سینې تکلیف یې درلوده. نو کله چې د روژې مبارکه میاشت راغله نو د مرض د لاسه یې روژه نه شوه نیولی، یعنې تکلیف یې زیات و، د روژې په نیولو باندې قادر نه و. 2-3 روژې یې ونیولې خو د نورو د نیولو توان یې نه درلود. بیا 2 میاشتې پس زما پلار وفات شو. نو کله چې موږ د خپل د پلار د سقاط پیسې ورکولې، د ده د پیسو نه یو څه اندازه پیسې پاتې شوې. نو اوس موږ کولی شو چې دغه پیسې د ده د روژې په فدیه کې ورکو، یا دغه پیسې د کم دکاندار نه چې قرض یې کړی وي په هغه قرض کې ورکړو. په یو مسئله باندې ځان پوه کړئ. که چیرې یو کس د مریضي د وجې څخه روژې وخوري او بیا یې د نیولو وخت پیدا نه کړي، لکه ستا پلار د روژې په مبارکه میاشت کې د مریضي له وجې نه روژې وخوړلې، خو وروسته یې وخت پیدا نه کړ چې دا روژې ونیسي. دا 2 میاشتې چې ژوندی و، په دې 2 میاشتو کې هم مریض و، توان یې د روژې د نیولو نه درلود. نو پر داسې سړي باندې نه څه ګناه شته او نه هم ورباندې قضا شته. البته د جوړوالي څخه وروسته که وخت ورته پیدا سو او قدرت یې درلودلو چې دا د روژو قضایي ونیسي، خو بیا یې هم روژه ونه نیوله، نو پر ده لازم دا کله یې چې وخت پیدا که د هغو روژو قضایي دې راوړي. او که چیرې دغه کس د مرګ په وخت کې وصیت وکړي نو وارثان به د ده د ترکې یعنې د پریښي مال د 3مې حصې څخه د ده د وصیت مطابق فدیه ادا کوي. او د وصیت نه کولو په صورت کې مړی ګنهګار دی، خو بیا هم وارثان کولی شي چې د احسان او تبرو د نګاه څخه بې له وصیته د دغه مړي د روژو فدیه ورکړي. خو که روژه د مرض له وجې وخوړله، میاشت 2-3 4 ژوندی و، خو په دې 4 میاشتو کې د روژو د نیولو توان نه درلود، وفات شو، نو په ده باندې هیڅ کومه ګناه نشته او په وارثانو باندې د ده روژو چې کومه ده خوړلې دي فدیه ورباندې نشته. تاسو بحر رایق 2م جلد 283 صفحه فصل فی العوارض دا وګورئ. د کنز عبارت را اخلي چې قوله ولا قضاء ان مات علیهما، د دې نه وروسته لیکي ای ولا قضاء علی المریض والمسافر اذا مات قبل الصحة والإقامة لأنهما لم يدرك عدة من أيام أخر فلم يوجد شرط وجوب الأداء فلم يلزم القضاء. قيد به لأنه لو صح المريض أو أقام المسافر ولم يقضي حتى مات لزمه الإيصاء بقدره، وهو مصرح به في بعض نسخ المتن لوجود الإدراك بهذا المقدار. دا هغه څه دي چې ما تاسو ته مخکې په پښتو کې واضح کړه. او پاتې شوه اسقاط مسئله. په دې باندې موږ په ګڼو خپرونو کې غږېدلي یاستو. هغه شرایط چې ابن عابدین شامی په رسایل ابن عابدین شامی کې بیان کړي، که هغه موجود ول ښه که نه ول نو هسې ځان ستړي کول دي. نن تاسو وګورئ چې په دې دایره کې تاسو ته کومه خلک کینی، دا فدیه چې تاسو ورکوئ څوک یې درنه اخلي، د دې وړ او د دې مستحقین څوک دي. نن خو په اکثرو وطنونو کې معتادینو او نشیانو پوډریانو ته هم ښه موقع په لاس ورغلې چې چیرته مړی شوی د ملایانو نه مخکې دوی ورته ناست دي. هغوی په دې پوهیږي چې په دې 100-1.5 روپیو باندې یوه نشه کیږي. شرایط وګورئ چې حنفي علماو د دې لپاره کم شرایط بیان کړي دي. خو په تاسف سره باید ووایم چې نن وخت په هغو شرایطو کې یو شرط هم نه تر سترګو کیږي.